سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه وئ په خیر وئ په یوې بلې ویډیو کې تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم. نن د ژوند او خپلو معیارونو لوړولو په اړه یو بل بحث لرو. لومړی خپل رژیم بدل کړئ. ستاسو بدن ښه فعالیت کوي کله چې تاسو د تازه میوو او سبزیجاتو نورو بشپړو خوړو سره سونګ کوئ. کله چې تاسو ډیری د نبات پر بنسټ خواړه وخورئ تاسو به انټي اکسیډنټ ویټامینونه او منرالونه ترلاسه کړئ چې د عمر پروسې ورو کوي. تاسو اړتیا نه لرئ غوښه په بشپړه توګه پرېږدئ. یوازې ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو لږ پروسس شوي غوښه وخورئ او د صحي انتخابونو څخه ډک کړئ لکه د اومیګا 3 بډایه کب. دویم تمرین. هغه لویان چې د دوی ډاکټران پاکوي باید په اونۍ کې 150 دقیقو اعتدال تمرین لپاره هدف وټاکي. تاسو اړتیا نه لرئ د تمرین ګټې ترلاسه کولو لپاره د لوړ شدت کاریتیرو ورزش وکړئ. د ورځې په اوږدو کې د 10 دقیقو مزل کول هم دومره ګټور دي. تر ټولو مهم هغه څه ومومئ چې ستاسو لپاره کار کوي. تاسو به ډیر احتمال ولرئ چې د تمرین پلان ته ولاړ سئ که چیرې فعالیت هغه څه وي چې تاسو یې خوند اخلئ. دریم پوره خوب وکړئ. ستاسو بدن د خوب په جریان کې روغ او ریچارج کیږي. نو دا مهمه ده چې هر شپه لږ تر لږه 7 تر 8 ساعتونو پورې سترګې پټې کړئ. کله چې تاسو خوب کوئ ستاسو بدن خپل ځان بیا راګرځوي ترڅو تاسو هر ورځ تازه ویښ شئ. که تاسو خپل ځان هر شپه له 8 ساعتونو څخه ډیر خوب ته اړتیا لرئ تاسو ممکن د خپل ډاکټر سره په دې اړه بحث وکړئ. د خوب نشتوالی کولی شي جدي اړخیزې اغیزې رامنځته کړي. دا مهمه ده چې تاسو زده کړئ چې د شپې څه شی تاسو ساتي ترڅو ښه ژوند ولرئ. د فشار مدیریت. تاسو د ذهن موندل ستونزمن کیدای شي په ځانګړې توګه کله چې تاسو د یو فشار لرونکي حالت څخه تیریږئ یا د ورځني ژوند غوښتنې په پام کې نیسئ. دا مهمه ده چې د فشار څخه د خلاصون لپاره صحي سایت ولرئ ځکه چې اوږدمهاله فشار کولی شي د سړک په اوږدو کې ډېرې جدي روغتیایي ستونزې رامنځته کړي. کله چې تاسو په خپل شاوخوا کې د فشار محرکونه ګورئ هڅه وکړئ مخکې له دې چې د روغتیا مسله شي فشار ودروي. نو ډېری خلک د فشار د مدیریت وسایلو څخه کار اخلي لکه تمرین، مراقبت یا لیکل. بل هم د قوي ملاتړ سیستم ولرئ. د قوي ملاتړ سیستم درلودل د اوږد او سالم ژوند کلیدي نقطه ده. د ټولنې احساس کولی شي تاسو سره د فشار په ښه مدیریت کې مرسته وکړي. کله چې تاسو شاوخوا ملګري او کورنۍ ولرئ تاسو به ډیر احتمال ولرئ چې د تمرین څخه خوند واخلئ. د قوي ملاتړ سیستم د ځان ارزښتناک احساس چمتو کوي کوم چې د خوشحاله صحتمند اوږد ژوند بنسټ دی. د زیان رسونکو موادو سره د تماس محدودول. د زیان منونکو موادو څخه د لرې پاتې کېدو دوامداره یادونه یوازې ستاسو د عمر په څیر خورا مهم کیږي. بل زیان رسونکی ماده حتی خورا خشي کېدای شي لکه لمر. د لمر سره تماس محدود کړئ ترڅو نه یوازې د ښکلو لیکو او غوږونو مخه ونیسي بلکې د عمر داغونو او د پوستکي سرطان هم مخنیوی وکړئ. پرسیره پر دې د زیان رسونکو کیمیاوي موادو سره مخ کېدل محدود کړئ چې ممکن په هوا او ستاسو په خوړو کې وي. په لوړه کچه پروسس شوي خواړه ممکن روغ خوندور وي مګر دا ستاسو د روغتیا لپاره خطرناک دي. صحي وزن عمومي. د صحي وزن BMI ساتل کولی شي تاسو سره اوږد ژوند کې مرسته وکړي. ډیری اوږدې ناروغۍ د چاقۍ سره تړاو لري. اوس د خپل وزن په اداره کولو سره تاسو کولی شئ ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو په ژوند کې وروسته روغ پاتې شئ. ډیری دا لارښوونې لکه صحي خواړه خوړل او کافي تمرین کولی شي تاسو سره د صحي وزن ساتلو کې مرسته وکړي. د ډاکټرانو منظم ملاقاتونه وساتئ. هیڅوک نه خوښوي چې ډاکټر ته لاړ شي مګر دا مهمه ده چې د عمر سره سم منظم سکرینینګونه او فزیکونه مهالویش کړئ. که تاسو دوامداره درد لرئ یا یو څه سم احساس نه کوئ د خپل لومړني پاملرنې ډاکټر سره لیدنه وکړئ ترڅو کوم جدي حالت وټاکي. ستاسو د ډاکټر سره ستاسو اړیکه باید خلاصه او صادقانه وي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې تاسو غوره پاملرنه ترلاسه کوئ. خپل د خطر عوامل وپیژنئ.
په داسې حال کې چې ستاسو روغتیا په بشپړ ډول د جینیات لخوا نه ټاکل کیږي، ستاسو د کورنۍ تاریخ ستاسو په روغتیا مستقیم اغیزه لري. که تاسو د ځینې ناروغیو یا سرطاني کورنۍ تاریخ لرئ، د ډاډ ترلاسه کړئ چې ژر تر ژره معاینه او معاینې وکړئ مخکې له دې چې ناوخته شي. د ناروغۍ مخه نیول کیدای شي ابتدایي مخنیوی کلیدي نقطه اوسي. د شکر ادا کول دا وروسته لارښوونه د ټولو څخه اسانه ده. مننه وکړئ، هڅه وکړئ، په دروازه کې منفیات پرېږدئ او په ټولو ښو شیانو تمرکز وکړئ چې تاسو یې لرئ. دا ښودل شوي چې مثبت خلک اوږد ژوند کوي، لکه د صحي رژیم په څیر. ستاسو ژوند د مثبتو خلکو، افکارو او شیانو سره ډک کولای شي ستاسو په اوږد عمر کې اوږدمهاله مثبته اغیزه شیندلی شي.